walking track. Oh, Papa day. علي جانم علي جان چې ته وړوکی سوچ کړه تا لپاره یو لیسن درکم د راتلونکي لپاره نن سبا په دنیا کې خلک ډېر زیات پریشانه دي څوک سیاسي حالات څوک اقتصادي حالات څه داسې خلکو مشکلاتو کې دي چې د هغې علاج نه لري لیکن پریشانه دي هغې لپاره دې لپاره یو کس ډېر زیات پریشانه و د خپل ژوند نه شخصي حالاتو نه د ژوند د حالاتو نه ډېر زیات پریشانه و هغې یو بل ملګری و هغې ورته راغلی چې ته ولې دومره زیات پریشان یې هغې ورته زه ځکه ډېر زیات پریشان یم چې مشکلاتونه لرم او مشکلات مې نه حل کېږي او ډېر زیات پریشان یم د ژوند نه نور تنګ شوی یم نو هغه یې ورته ویل هغه ملګري چې زما یو عالم ملګری دی ډېر لوی عالم دی هغې ته به دې ورولم او انشاءالله چې هغوی به تا دپاره داسې یو حل لاره به درته پیدا کړي هغې ورسره ومنله ویل صحیح ده کله چې غالم ته ورغلل دوی کور ته نو غالم دوی سره ستړي شو چې دوی ډېر لرې سفر نه راغلي وو لرې سفر نه راغلي وو دوی نو غالم سره کور کې کېناستل عالم ته ورته ویل زه نن شپې ځم کور ته ته به زموږ په دې حجره کې به پاتې شي او دې څنګ کې صحن کې یا په دې انګړ کې زما اویا اوښان دي خو ته به هغې وخته پورې نه وده کېږي کله چې دا ټول اوښان چې دي دا کله وده شي یا کینی نو دوی ورسره ومنله کله چې دا کس چې دلته پاتې شو چې کوم پریشاني لرله غالم ته لاړل دی په دې سرای کې ناست دی چې یو اوښ کینی بل اوچت شي چې بل کینی بل اوچت شي نو پرابلم دا و چې د اوښان ټول نه کېناستل او دې سړي بالاخره ټوله شپه خوب ونه کړ بیا داسې وشو چې کله چې ساره غالم راغی دې ته ویل چې شپه دې ښه وه خوب دې وکړ ورته ویل ما خو بالکل خوب ونه کړ ولې د خوب ونه کړ ویل یو اوښ به مې چې کېنه او بل به اوچت شو چې بل به مې کېنه او بل به اوچت شو نو غالم ورته ویلي چې ما تا دپاره همدا درس درکول غوښتل چې ته په دې پوه شي چې د ژوند مشکلات هم همداسې دي لکه ژوند داسې نه دی چې ستا به ټول مشکلات هم داسې لري ژوند داسې دی پرابلمونه مشکلات په ژوند کې داسې دي لکه اوښان ټول اوښان په یو وخت کې کله هم نه کیني یو اوښ به کیني بل به جګېږي بل به کیني لیکن ته به خپل خوب کوې ته به خپل خوب نه خرابوي ته به د خپل ژوند کې چې کوم رونق او ذوق دی به نه خرابوي هغې نه به پوره فایده اخلي هغې نه به خوند اخلي پرابلمونه مشکلات به ځي راځي نو د عالم بالاخره دې ته وویل چې داسې وکړه چې داسې وکړه چې زه تا دپاره یو څو مشورې در کوم په دغو مشورو عمل وکړه نو هغه ورته ویلي چې صحیح ده څه مشورې دي نو دې ورته ویل چې کله چې په ژوند کې د ویل چې مشورې در کوم ویل چې کله چې په ژوند کې داسې کوم پرابلم راځي تا ته که نه نو داسې کله شوي دي چې دا پرابلم کله راځي او تا تا ور دې دپاره پریشانه شوی او دې په پریشانۍ په وجه ستا پریشانۍ په وجه پرابلم نه راغلی هغه ورته ویلي نه ویلي چې کوم پرابلم چې تا ته راځي یا کوم مشکل چې تا ته په ژوند کې راځي هغه که ته هغې ته پریشانه شم راځي به او که پریشانه نه شم راځي به بله خبرې ورته دا وکړله چې ګوره چې کله چې موږ یو موږ همیشه د آینده دپاره موږ ډېر زیات پریشانه کېږو نو ژوند کې آینده دپاره چې پریشانه کېږي ولې دا خپل حال دا اوس چې کوم ستا دا اوسنی حال دی چې ته بهترین ژوند لرې بهترین الله تعالی نعمتونه درکړي او ته دا په دې بربادوي یا دا خوند ته په دې بربادوي په دې وجې بربادوي چې زما به آینده کې به څه کېږي کیدای شي تا ته آینده کې دا مشکل رانه شي او که هم شي آیا ته چې اوس دا خپل دا ستا حال دی خپل دا ول دغې دپاره دا خوشحالي بربادوي نو دا نه ده پکار بلې ورته ویل ګوره پروردګار موږ دپاره دا موږ سره دا وعده نه ده کړې چې کله به په تا مشکلات به نه راځي مشکلات به په ژوند کې همیشه راځي ډېر به راځي نو ښه والی به هم راځي ښه حالات به هم راځي او مشکلات به هم راځي نو چې کله پروردګار دې وعده نه ده کړې دا خو ژوند دی هر څه به راځي نو ته به دې دپاره نه پریشانه کېږي نو بله خبرې دې ته دا وکړله چې ګوره مشکلات چې دي که نه مشکلات چې راځي دا مشکلات کې یو دې کې لکه یو ښه والی مې د یو انسان دپاره تا کلکوي نو دا مشکلات داسې نه چې ته همداسې تېرېږي دا کې دې انسان د راتلونکي دپاره کلکېږي نو خبرې مقصد دا دی چې دې دپاره ژوند کې پریشاني بالکل نه ده پکار بل که موږ وګورو پروردګار عالم مونږ ته په قرآن کې هم دا وصیت کړی دی مونږ ته د ټولو مسلمانانو دپاره مونږ ته دا ویلي چې ګوره لکه قرآن کې الله وایي چې ولا تحزنو تاسو مه خفه کېږئ ولا تقنطو تاسو مه ناامیده کېږئ ولا تهینو تاسو او ولا تیئسو لکه تاسو مایوسه کېږئ من وخت چې قرآن کې مونږ ته الله پاک دا وصیت کړی چې تاسو پریشانه کېږئ مه تاسو خفه کېږئ مه تاسو د ناامیده کېږئ مه نو بیا ناامیدي د څه دپاره بیا پریشاني د څه دپاره ژوند دی راځي بهر څه به کېږي ګوره داسې ژوند کې زموږ چې ډېر مشکلات راځي که نه هغه دی چې زموږ کله د نورو انسانانو نه توقعات زیات شي دا اوس یو بادشاه وی و
هغه بادشاه به پخوا په داسې په کلو په بانډو کې به ګرځېدل د ژمي یخې شپې وي یو چوکیدار د بازار په مخ کې ناست دی چوکیداري کوي او په یخه یخنۍ کې ناست دی هغلته ناست دی نو هغه بادشاه د خپلو دغو نه پوښتنه وکړله چې دې کس یخني نه کېږي ولې نه کېږي هغه کس یې راوغوښتل ستا یخني نه کېږي ویل بادشاه زه خو یخني مې کېږي چون مجبوریت دی زه دلته چوکیدار یم نو بل څه نه لرم نو بادشاه خپل وزیر ته ویل چې دې کس دپاره به ته یو کمپله راولېږي نو بالاخره داسې وشو چې کمپله هغې راونه لېږله سار چې کله دې خبرېږي چې هغه چوکیدار چې و هغه مړ شوی و هغه په دې وجه چې کله به یې دا پوښتنه وکړه چې ولې مړ شوی دا خو په کلونو کلونو به دلته ناست و چوکیداري په همدې یخنۍ کې کوله لیکن دا چې و دا کله مړ نه شو لیکن اوس مړ شو د دې وجه دا وه چې د هغې توقع پیدا شو د یو انسان نه چې زه به تا ته کمپل راوړم چې هغې دا توقع د کمپل وکړو د هغې یخني زیاته شو د هغې فشار په وجه دی چې و دی مړ شو نو خبره دا ده چې بل ګوره زمونږ من حیث د مسلمان باید موږ دا فکر ولرو دا عقیده یې دا فم بلیو وي چې الله تعالی په حدیث قدسي کې موږ ته وایي که نه چې انا بظن عبدي بي زه د بنده په ګمان یم نو کله چې موږ په الله تعالی باندې ښه ګمان لرو موږ په حق کې به ښه کېږي کله چې موږ د الله په حق کې لکه موږ دا ګمان کوو چې ما دپاره به بد را رسېږي نو بیا بد را رسي چون دا د الله وعده ده چې ته څنګه په ما ګمان کې هغسې به دررسوم نو اول خبره خو دا ده چې الله تعالی موږ ته دلته ډېر زیات موټیویشن راکړی یو خو هغه څلور خبرې موږ دپاره د موټیویشن دي یو غټه خبره همدا ده چې حدیث قدسي کې ویلي چې په ما به داسې ګمان کوي چې ته به وایې چې ته به ما څنګه ګمان کوې زه د بنده په ګمان یو دا خبره شوه بلې موږ دپاره څلور موټیویشن نورې خبر دا کړي چې ولا تقنطو ناامیده کېږي به نه خفه کېږي به نه مایوسه کېږي به نه نو وخت کې چې الله موږ ته دومره غټه ګارنټي راکړي بیا پریشاني د څه دپاره خفګان د څه دپاره دا څه دپاره نو صرف تا دپاره د یو دغه چې په ژوند کې به هر څه راځي ته به پریشانه کېږي به نه مایوسه کېږي به نه ډټ کې به مقابله کوي او فم به ودرېږي او د هر مشکل په مقابل کله چې انسان د مشکل په مقابل کې کمزوری شي بیا چپه کېږي غورځېږي به نه سټرانګ به ودرېږي لکه غر ښه ورځ